ولور سلامونه او احترامات می قبول کړئ دوستانو. امید دی چې ټول به روغ جوړ یاستئ. ټکنده غرمه وه، لمر د معمول پر خلاف نن ډېر ګرم و. له ښوونځي څخه را روان کور ته له رارسېدو سره مې د ماشومانو غږونه واورېدل. یوې او بلې خواته یې منډې وهلې. د مور مې چې زما خواته پام شو را روانه شوه، راته یې وویل زوی جانه مبارک مبارک، کوژدن مو درته وکړه. د بر کلي د صدو کاکا لور مرجانه، هغه چې په وړوکوالي کې به مو سره غواګانې څرولې، هغه مو درته وکړه. پلار مې هم راغی، ویل زویه مبارک دې شه، کوژدن مو درته وکړه. خوشحاله شوم، خو په زړه کې مې راتېره کړه کاش چې ښوونځی خو مې یو وار خلاص کړی وی. پلار مې په کراره وویل زویه خو سر دې ډېر ظالم دی، پوره 7 لکه افغانۍ رانه واخیستې. ټکان مې وخوړ، 7 لکه؟ خو پلار جانه ما لا ښوونځی نه دی خلاص کړی او بیا 7 لکه ولور به له کومه شي؟ مورجانې مې په سر لاس راکش کړ. پلار مې د ډاډ په پار راته وویل ځمکه به خرڅه کړم خو ستا ډولی به پرې راوړم. کال تیر شو، 12 ټولګي ته 2 نمره بریالی شوم. ژمی هم تیر شو. مازدیګر مهال چې له مور سره مې ناست وم، مورجانې ته مې وویل چې سږ کال که خدای کول اول نمره به شم. ټول ژمی مې سخته خواري ایستلې ده. هغې وویل هو زویه حتما به اول نمره کېږي. پلار مې وارخطا راننوت، اوږده ساه یې ویسته او کېناستو. مور مې د چایو پیاله ورته ډکه کړه. هغه هم زر زر غوړپ کړ. ویل ښځې صدو کاکا نن کروندې ته راغلی و، ویل یې چې لور مې واده کړه، 1 کال خو مې درته صبر وکړ تر څو به ناسته وي. مال سمه ده، 2 لکه افغانۍ مې ځمکه کېږي، خرڅه به یې کړم، نور راته یو څه وخت صبر وکړه. زوی به مې هم له زده کړو خلاص شي، د خپل لوی کار دی ګزاره به سره کوو. ویل نه چې ټولې دې راکړې نه یې درکوم او سږ کال به یې خامخا واده وي. چې وس مو نه درلود ولې مو زما لور بندوله؟ ماښام مور راته وویل لاړ شه زویه دا ډېر وخت کېږي نه یې ورغلی. زه هم ور روان شوم. ما ورته وویل پلار ته مې ډاډ ورکړه. مور مې وویل زه به ورته ډاډ ورکړم او مرجانې ته سلام وایه زویه. زه چې ورسېدم مرجانې ته مې وویل دادا دې زما پلار ته د واده ویلي وو چې سږ کال به خامخا واده کوي. موږ پیسې هم نه لرو، ټوله ځمکه مو 2 لکه افغانۍ کېږي. د معمول په شان یې د سر ویښتان په زوره راته کش کړل. په مخ یې څپېړه راکړه چې د مومن خان په شان دي تر هندوستان تیر نه کړم، نه دې پرېږدم. صوبو خو نه یم راوړی. ترخه مسکا په شونډو راغله. سحر همداسې را روان شوم. اختر تیر شو، 4 میاشتنۍ ازموینې هم پای ته ورسېدلې. کور ته راغلم. پلار مې ډېر زیات پریشان معلومېدو. مال پلار جانه ولې خفه یې؟ وایي زویه نور به څه خفه شم، خو صدو نن بیا راغلی ویل ځان دې تیار کړ که نه؟ شاوخوا په ټولو خپلوانو وګرځېدو، خو چې هر څه مو وکړل ولور نه پوره کېده. د مکتب رخصتیانې لا نه وې خلاصې، په ټولو خپلوانو وګرځېدم. خدای پاماني مې ترې واخیسته، خو د خسر کور ته لاړ نه شوم. د ګرمۍ په ګرم موسم کې له شپو ورځو پیاده او سپاره مزل وروسته د ایران خاورې ته داخل شو. له 10 کسانو څخه یوازې 6 تنه تهران ته ورسېدو. 2 تنه رانه په یو ګړنګ کې ولوېدل او 2 تنه غلو رانه په لاره کې وویشتل. د یوې سلګۍ مو تر ډېره اورېدلې، خو د مرستې هیڅ وخت مو نه درلود. کنه بیا نو زموږ سرنوشت هم د دوی په څېر کېدو. له یو ایراني سره مې په کارخانه کې په نسبتاً کمه تنخواه کار شروع کړ. وختونه همداسې تېرېدل. کله به چې له وطنه څوک راغلل، د مور او پلار لیک به یې راته راوړ، لږ به مې زړه تسکین شو. کله به بیا یو کیسټ هم راورسېدو، د مور او پلار نه به مې زړه ډاډه شو. بار بار به مې د دې لپاره اوروله چې زړه مې پرې تسکین شي. ما به هم کله کله یو لیک ورستو، د ځان په اړه به مې ډاډ ورکړ. څه پیسې به چې په لاس راتلې د ډاکخانې له لارې به مې ورلېږلې. د مرجانې وروستي چلند مې بلا شکونه په زړه کې را پیدا کړي وو. ما ویل کېدای شي له بل چا سره مینه ولري، که نه داسې خو نه وه. څه به یې کوي چې خدای نه وي وژلي نه مړه کېږي. له سختې ستړیا را باندې خوب راغلی و. یو ویرونکی غږ راویښ کړم، خو نور نه یم خبر. له 3 شپو وروسته د تهران په یو روغتون کې راپخود شوم. شاوخوا مې کتل چې په یو کوټه کې پروت وم. ډاکټر ورو غوندې راوړاندې شول. راته یې وویل چې په پښه دې کاڼی راغورځېدلی و، هډوکي درته مات کړي، په 4-5 میاشتو کې ښه کېږي. څو شپې وروسته یې له روغتونه رخصت کړم. د کارخانې مالک راته یوه کوټه راکړه. 5 میاشتې مې هملته بېکاره تېرې کړې. په همدې ترتیب 6 کاله پوره شول. پلار راته لیک راولېږو. زویه ولور مې خلاص کړ. یو څه پیسې چې تا رالېږلې وې هغه او یو څه مې د ځمکې پیسې ورکړې. اوس نو لږې پیسې نورې راولېږه چې د واده مصرف پوره شي او بس نور کلي ته راځه. 6 کاله او 5 میاشتې وروسته راغلم. مورجانه او پلارجان مې مخې ته راووتل. مور مې په تندي ښکل کړم. کور ته لاړم. مرجانه په کوټه کې یوازې وه. تر وره پورې راغله. ټینګ یې په غېږ کې ونیولم. له ژړا یې ټول وجود رېږدېده. راته یې وویل سپینږیری شوی. ما ورته وویل څه وکړم؟ ستا د ولور غم و. د تل په څېر یې نرۍ مسکا په شونډو راغله. سر یې له ما هم زیات سپین شوی و. وی ویل هو ستا خبره سمه ده.
ډیره مننه کوم دوستانو چې ویډیو مو تر پایه وکتله. دا کیسه تر همدې ځایه وه. له نورو همدغسې په زړه پورې او ښایسته ویډیوګانو لپاره در سره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. ورسره خوا کې د بیل نشان هم ووهئ چې زموږ د هرې نوې راتلونکې ویډیو سره تاسو ته خبردار کړل شي او تاسو ترې خوند او ګټه واخلئ. ډیره مننه.